ته چې په مجلس کې ورسره ناست یې، مخ ته دې ښځه کېنولې، یوه په بله یې پښه اړولې ده او ته شاته ورته ناست یې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مسلمانانو ورونو، پرون ورځ په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د علماو او یا ځینې فعالانو ترمنځ په پاکستان کې یو غونډه دایره شوې وه چې په هغې غونډه نن ورځ پای ته ورسېده. په هغې غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه باندې بحثونه او خبرې شوې وې. په دغه راغلي علماو کې یو عالم چې هغې ته یو څه د علماو د مشرۍ د مشرتوب لقب ورکړی شوی دی، هغې په دې غونډه کې خبره کړې، وایي طالبان چې دي په ګناه کبیره یا په حرامو کې واقع دي چې هغه په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي. لومړی خبره خو دغه عالم او ورسره د غونډې ټول ګډونوال علما د دوی معتقدین هغې ټولو ته وایو چې دا خو یو څو کسه متعدد علما به راغلي وای، که د نړۍ ټول علما هم در سره راولئ دا خبره به چېرته هم راته ثابته نه کوي چې د نجونو د تعلیم بندول حرام کار دی او د نجونو تعلیم هغه فرض دی. دغه عصري تعلیم چې کوم د طب یا د ډاکټرۍ تعلیم دی، دغه به د تاسو خو څه چې د تاسو هغه پلرونه به هم دا ثابته نه کړي چې دغه یو فرض تعلیم دی، نو دلته علماو پرې بند کړی. مونږ مخکې هم دا خبره کړې وه، بار بار دا خبره کړې وه، د مونږ د افغانستان علما الحمدلله هغه علما دي چې د 250 کفري ملکونو په خلاف چې کله د کفر په افغانستان کې ولې د افغانستان د حکومت په شمول د ټولو خلاف اول علما کرامو چې راپورته شول، نو که اوس هم د شریعت مخالف کار کیږي نو علما به د هغې مخه نیسي. نو دا خبره به د تاسو هیڅوک راته ثابته نه کړي چې هغه فرض دی او د هغې خلاف کړل حرام کار دی. اما ضرورت د تعلیم مونږ هم وینو، مونږ هم وایو چې د ضرورت د تعلیم شته دی، خو لیکن دا نه چې ته ما باندې د حرمت فتوا کوې او په مونږ باندې ته د دې فتوا کوې چې هلته فرض کار بند شوی دی. دویمه خبره ده چې تاسو دومره چې د ضرورت دا خو به تاسو هم راسره منئ چې دا ضرورت فرضیت خو یې راته نشئ ثابتولی چې د یو ضرورت په بنا تاسو دومره راجګېږئ، دومره تکلیف کوئ د مونږ دپاره، نو تاسو د مونږ دپاره هیڅ تکلیف مه کوئ. لومړی په همدغه ملک کې چې تاسو راټول شوي یئ، په همدغه ځای کې، په همدغه صوبه د پاکستان کې د هغه چا پوښتنه وکئ چې هغه ډاکټر عافیه چې هغې عصري تعلیم کړی و، یو عصري تعلیم ډاکټره وه، خو لیکن د همدغه پاکستان نه هغه په کفارو باندې خرڅېږي. دغه علما که چېرته په تاسو کې غیرت وي نو ولې د هغه یو ډاکټرې پوښتنه نه کوئ چې ولې دلته یو مسلمانه ډاکټره هغه په کفارو باندې خرڅېږي، هغه د ټول عمر په قید په زندان کې لویږي، ولې د هغې پوښتنه نه کوئ؟ تاسو په پاکستان کې د حرا منډیي، تاسو په پاکستان کې نورو زرګونه د فحاشي منډیي نه وینئ، تاسو په پاکستان کې هغه فحشخانې، هغه شرابخانې نه وینئ، د هغې غم نه کوئ. تاسو په افغانستان کې د ښځو د تعلیم حق تاسو ته غم درغلی. همدغه د جزایر علما، د سعودي علما چې راغلي وو، د دوی نه مونږ پوښتنه کوو چې هلته تاسو ته د کعبې نشان جوړېږي، د هغې نه د تاسو ښځې ګډېږي، هلته تاسو د ښځې د اسلام غم نشته در سره، په افغانستان کې تاسو د ښځې غم اخیستی یئ. په فرانسیا کې دغه عالم، دغه مشر عالم د دوی چې هغه په دې عقیده دی چې په فرانسیا کې حکومت هلته په ښځې باندې جبرن د حجاب بندیز لګوي او تاسو ورته همدغه فتوا ورکوئ چې دلته باید په حجاب بند شي، که نشي بند نو حکومت کولی شي چې هغه په زوره په دوی باندې حجاب بند کړي. تاسو هغه علما یئ، تاسو هغه بې غیرته یئ چې کفارو ته د دې د جواز فتوا ورکوئ چې هغه د ښځو باندې حجاب بند کړي. تاسو سره د افغانستان د ښځو غم دی، تاسو د افغانستان د ښځو غم راخیستی یئ، ولې هغه د فلسطین مظلومو مسلمانې خویندې د هغې غم نه درځي؟ ولې تاسو راجګ نه شوئ؟ دا دومره 50-60 اسلامي ملکونه چې نن د افغانستان د ښځو غم درځي، ولې د فلسطین د مسلمانانو د هغې د ښځې د یتیمانو غم نه درځي؟ ولې د هغې د مسلمانانو غم نه کوئ؟ ولې نه راجګېږئ؟ ولې یو غږ نه کوئ چې ولې دلته په مسلمانانو باندې ظلم کیږي؟
د تا او د کفارو د تا او د امریکا ماته څه فرق دی چې ته هم راجګېږې د فلسطین د مسلمانانو او د فرانسې کې د مسلمانانو ښځو د حجاب د بندیز فتوا ورکوي او کفار هم راجګېږي هغه بندیز پې لګوي. د تا او د کفارو ماته څه فرق دی چې ماته کفار هم وایي چې زه دې په رسمیت نه پېژنم چې ته په افغانستان کې د ښځو حقوق نه منې، ته هم راجګېږي ماته وایي چې ته د افغانستان کې د ښځو حقوق نه منې ځکه ته کفارو ته دغه یو دلیل ورکوي چې هغه افغانستان په رسمیت ونه پېژني. نو د تا او د کفارو موږ ته څه فرق شو؟ موږ د کفارو نه څه ګیله وکړو چې ته د یو اسلامي ملک د عالم په نوم باندې راجګېږې، ته په افغانستان باندې هغسې انتقاد کوي کوم چې د دنیا کفار کوي. ته خو یو مسلمان یې، ته خو یو عالم یې، تا خو قرآن او حدیث لیدلی دی، تا ته خو دا معلومه ده چې د افغانستان امیر المؤمنین حفظه الله هغه په 100% کې 1% هم د شریعت خلاف فرمان امر او حکم نه صادروي، نو ته څنګه راجګېږې په هغې باندې نیوکه کوې؟ په تا کې دومره بې غیرتوب دی چې ته نن د یو ښځې ته بیان ته ناست یې، ښځه تا ته اسلام تشریح کوي، ته ورته ناست یې، یوه ښځه تا ته په سټیج ولاړه ده، ته چې د بل د خور او مور سره په مجلس کې کښېنې هغه په سټیج باندې دروي، نو خو ته به خپله ښځه هم سبا دروي، نو ته خو به خپلې ښځې ته هم په دې قایل وي چې ما ښځه دې په سټیج ودرېږي. په کوم آیات په کوم حدیث تا ته جواز درکوي دی چې ته د پردۍ ښځې ته ناست یې، هغه دې په سټیج ولاړه وي، هغه دې تا ته خبرې کوي. د تا نه خو زمونږ د جمهوریت هغه یو غړی بادشاه خان هغه هم یو د غیرت خبره کړې وه، هغې خو مرته یو خبره کړې وه، هغه خبره به زه دلته نه کومه چې نو په تا کې دومره غیرت نشته چې ته یوې ښځې ته ناست یې، هغه تا ته دین تشریح کوي، هغه تا ته د دین ښوونه کوي، ته ورته ناست یې، ته بیا په افغانستان باندې نیوکې کوي، ته په افغانستان کې د ښځو حقوق غواړې. دا ته چې په مجلس کې ورسره ناست یې، مخ ته دې ښځه کېنولې، یوه په بله یې پښه اړولې ده او ته شاته ورته ناست یې، دا دې په کوم آیات کې دي، په کوم حدیث کې دي؟ آیا د دې حرمت تا ته نه دی معلوم؟ آیا د دې نارواطوب تا ته نه دی معلوم؟ ما ناروا درته ښکاري، د خپل ناروا ته نه ګورې؟ نو مونږ د افغانستان غیور ولس ته بلکې ټولو مسلمانانو ته وایو چې د مونږ امیر المؤمنین به یو ذره هم د شریعت خلاف امر نه صادروي، اما ضرورت یې مونږ هم بولو، مونږ هم وایو چې ضرورت دی، د تا نه مونږ غیرتي یو، مونږ ته په دې غیرت راځي چې د ما ښځه د پردي ډاکټر ته نه ځي، اما تا ته په دې هم غیرت نه درځي چې د تا ښځه په مجلس کې د بل سړي سره ناسته، په مجلس کې ته د بل چا ښځې بیان ته ناست یې، نو سبا د خپله ښځه هم د بل بیان ته راوځي، نو په دا کې خو دغه غیرت هم نشته. زه خو هغه د ضرورت په وخت کې هم دا غیرت راځي چې باید د ما ښځه د پردي ډاکټر ته نشي لاړه، اما تا ته بغیر د ضرورت هم د دې غیرت نه درسي چې د تا ښځه د بل سره په مجلس کې ناسته ده، ته د پردۍ ښځې بیان ته ناست یې. نو د افغانستان غیور ولس ته موږ بیا دا وایو چې انشاءالله امیر المؤمنین حفظه الله به هیڅ حکم هیڅ فرمان د شریعت خلاف نه راوباسي، که چیرته و نو موږ د افغانستان علما به اول هغه څوک چې د هغې خلاف ودرېږو، هغه به امیر المؤمنین پورې ټولو مشرانو ته وایو چې دا امر دغه فرمان مو د شریعت مخالف دی، دا باید اصلاح شي. اما د هغه چا بې غیرتو په خوله باندې موږ باید ونه غولېږو چې هغه راجګېږي په پاکستان کې د افغانستان د ښځو په اړه باندې دی هلته د قضاوت کوي، هلته دی خبرې کوي. السلام علیکم ورحمة الله.